بسم الله الرحمن الرحیم بلا من اوفا بعهده بلکې ولینا چاچی پوره کړل خپل وعده خپل عهد اگریمنٹ واتقا او دی ویریدو د الله نه فإن الله پس بشک الله يحب المتقین فخی متقیان پرهیزګار تقوادار هغه خلق چې د الله نه ویریږي. دی آیت کې ورپسې چې کوم آیت مبارکه دی کې الله رب العزت د وعدې تذکره کړې ده، د عهد تذکره کړې ده. دې نه مخکې الله رب العزت د امانت تذکره وکړه. د یهودیانو د اهل کتابو ذکر الله وکړو چې اهل کتاب او یهودیانو کې بعضې خلک داسې دي چې هغې سره که ته امانت کېدې نو هغې خیانت نه کوي، او بعضې خلک داسې دي چې هغې سره ته امانت کېدې هغې خیانت کوي. نو اوس هلته د امانت ذکر راغی او دلته د وعدې او د عهد ذکر راغی. یاد ساتئ چې یو وعده وي او یو عهد وي، دې دواړو کې لږ فرق دی. عهد او وعده کې لږ فرق دی. عهد ویل کېږي د فریقینو په منځ کې یو خبره طی شي، په یو خبره باندې فریقین، دوه کسان، دوه ګروپونه، دوه ډلې، دوه قومونه، دوه ملکونه په یو خبره باندې اتفاق رایې وکړي، متفق شي او په هغې فیصله وشي او دواړه د دې پابند شي چې موږ دواړه به د دې خبرې خیال ساتو، د دې لحاظ به ساتو، د دې خبرې پابندي به کوو، دا کوم اګریمنټ چې موږ وکړو د دې پابندي به کوو. دې ته عهد ویل کېږي. د فریقینو په منځ کې وي، دواړو په آپس کې هغه خبره طی کړي، فیصلې پې کړي، بس مهر یې پې لګولې چې دواړه به د دې عهد پاسداري کوي. دې ته عهد ویل کېږي، موږ ته اګریمنټ هم وایو. او بل څیز دی وعده. نو وعده چې ده دا د یو طرف نه کېږي، د یو کس نه، یو کس ته طرف نه. یو کس چا سره وعده وکړه چې دا کار به زه تاله کومه، یا ستا سره به زه سبا ملاقات کومه، یا به سبا زه تا ته کال کومه، دې ته وعده ویل کېږي. د یو کس ته طرف نه شي. دغه لږ معمولي فرق دی، خو پوره کول د دواړو ضروري دي. د دواړو خیال ساتل ضروري دي. دې ځای کې الله فرمایي چې څوک د وعدې پاسداري کوي او د الله نه یریږي، دا خلک د الله خوښ دي. او کوم خلک چې د وعدې پاسداري نه کوي او عهد نه پوره کوي، نو د هغې دپاره الله رب العزت په دې ورپسې آیت مبارکه کې 5 سزاګانې ذکر کړي دي. 5 قسمه سزاګانې الله رب العزت ذکر کړي د هغه چا دپاره چې هغې د عهد او د وعدې پاسداري نه کوي، خیال نه ساتي، وعده ماتوي، اګریمنټ وکړي او بیا د هغې خلاف ورزي کوي. نو د هغې خلکو دپاره الله سزاګانې ذکر کړي دي. اولنۍ سزا دا ده چې لا خلاق لهم فی الاخره، آخرت کې به دا خلک به د جنت د نعمتونو نه محروم وي. آخرت کې به د دوی هیڅ حصه نه وي. کوم خلک د وعدې یا د عهد پابندي نه کوي، د دې خلکو به په جنت کې هیڅ حصه نه وي. اولنۍ سزا دا ده. دویمه سزا ولا یکلمهم الله، چې الله به د دې خلکو سره خبرې نه کوي. الله به د دې خلکو سره خبرې نه کوي. ولا ينظر الیهم یوم القیامه، او درېیمه سزا ده چې الله به د قیامت په ورځ دې خلکو ته د رحمت په نظر نه ګوري. د الله د رحمت د نظر نه به دا خلک محروم وي. او څلورمه سزا دار چې ولا یزکیهم، الله به د ګناهونو نه هم نه پاکوي، تزکیه به هم نه کوي الله د قیامت په ورځ. او پنځمه سزا ولهم عذاب علیم، د دې خلکو دپاره دردناک عذاب دی. سوچ کوه چې څوک د وعدې پاسداري نه کوي، عهد پاسداري نه کوي، د هغې دپاره 5 قسمه عذابونه قرآن کې الله ذکر کړه. دومره سخته سزا. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې آیت المنافق 3، د منافق 3 علامات دي. اذا حدث کذبا، دی چې کله خبرې کوي دروغ به وایي، و اذا وعد خلفا، چې وعده کوي خلاف ورزي به کوي، و اذا اؤتمن خانه، او چې څوک ورسره امانت کېږي د هغې به خیانت کوي. دا د منافق علامت و. موږ کله سوچ وکړو اسلامي تاریخ باندې، یو طرف ته مسلمانان، بل طرف ته غیر مسلم، یهودیان او منافقان. مسلمانانو همیشه د وعدې پاسداري کړې ده. ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم د صلح حدیبیه په موقع کې چې کم اګریمنټ وشو د مسلمانانو او د مشرکینو په منځ کې، چې کومه معاهده وشو، عهد وشو، او تاسو لږ سوچ وکړئ چې پای کې ډېر شرطونه داسې وو چې هغه د مسلمانانو خلاف وو، لیکن د هغې باوجود رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله باندې او مسلمانانو د هغې وعدې څومره پاسداري، د هغې اګریمنټ یې څونه خیال وساتو. لکه یو شرط پکې دا هم و چې که یو مسلمان د مسلمانانو نه کافرانو ته لاړ شي، نو هغې به یې نه واپس کوي. او که یو کس د کافرانو نه مسلمان شي، د مشرکینو نه، او هغه د مسلمانانو خواله لاړ شي، نو به د دې خبرې پابند دي چې دا به کافرانو ته واپس کوي. دا څونه خطرناک شرط و، یعنې مسلمانانو خلاف و 100%. او بیا هغسې وشو هم، هغه یو حضرت یو صحابي ابو جندل رضی الله عنه مسلمان شو، هغه چې مسلمانانو خواته راغی، راوتښتېدو.
سیده پسې کافران دا غزې نه رااله، کافرانو پسې کسان راولېږل چې لاړ شي او کس راولئ، هغې رااله نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته او چې دا کس زموږ نه راغلی دی، مسلمان شوی دی، راغلی دی، د وعدې پاسداري به کېده، به اوس موږ سره به لېږي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم د هغې عهد پاسداري وکړه، د هغې وعدې او د عهد او د اګریمنټ مطابق هغه صحابي د هغې سره واپس ولېږو. سوچ کوه نبی علیہ السلام دومره خیال، حتی ابوبکر صدیق، عمر، تمام صحابو په دې باندې عمل، حتی چې وروستو د اخر اوس د نږدې زمانې پورې مسلمانانو په دې باندې ښه په مضبوطۍ سره عمل کړی دی. خلافت عثمانیه کې هم شوی دی، یعنې څونه خلافتونه چې د مسلمانانو د دې او د کافرانو په منځ کې چې کله معاهده وشوه اګریمنټ، مسلمانانو به د هغې خیال ساتي. بل طرف ته که تاسو وګورئ د یهودیان چې دي منافقین، نو دوی همیشه وعدې ماتې کړي دي، همیشه د معاهدو خلاف ورزي کړې ده. نو معلومه شوه چې د وعدې خلاف ورزي کول، د معاهدې خلاف ورزي کول دا کار د یهودیانو منافقانو دی. د ابتدا نه دوی دغسې کړي دي، وعدې کړي دي او بیا ماتې کړي دي. اګریمنټ به وشو، ټول لاوله خلاف ورزي به دې وکړه. د حضرت معاویه رضی الله عنه او د عیسایانو په منځ کې معاهده وشوه، صحیح ده، معاهده وشوه. معاهده په دې وشوه چې جنګ به بند دي، د دومره کالو پورې به جنګ بند دي، د جنګ بندۍ باندې معاهده وشوه، اګریمنټ. تاریخ کې لیکلي دي چې کله د معاهدې د ختمېدو وخت رانږدې شو، حضرت امیر معاویه رضی الله عنه د لښکر د تیارۍ اقدامات شروع کړه چې لښکر تیار کړو د جنګ دپاره. عمر بن عاص رضی الله عنه بل صحابي دی، پسې راغی وایي حضرت څه کوې، معاهده خو لا ختمه نه ده، معاهده لا ختمه نه ده او تا د جنګ تیاري شروع کړې، دا خو د معاهدې خلاف ورزي ده. امیر معاویه رضی الله عنه فوراً هغه تمام تر اقدامات پرېښوده. معلومه شو چې مسلمان وي نو به د معاهدې پاسداري کوي، ابې خیال ساتي. او چې مسلمان نه وي منافقي، نو نن سبا تاسو وګورئ چې حالات څنګه دي. زمونږ ټوټل بزنس چې دی، کاروبار چې دی زمونږ ټول هغه په دروغو او په دوکو باندې او په دغې وعده خلاف ورزۍ باندې او په امانت کې خیانت او په دې باندې روان دي. ټول ژوند زمونږ په دې، او موږ دا ګڼو چې که موږ بالفرض امانت کې خیانت ونه کړو یا دروغ ونه وایو، زموږ کاروبار به ختم شي، کاروبار به بند شي، کاروبار به نه چلېږي. زموږ داسې ذهن جوړ شوی دی، داسې عجیبه سوچ. هلکه وایي که داسې دروغ پکې نه وی، دا چل ول نه کوې نو بیا کار نه کېږي، بیا څیز نه خرڅېږي. حالانکې که تاسو لږ سوچ وکئ نو دا غیر مسلمه چې دي، غیر مسلمه، نن مې یو ویډیو کتله، نو پای کې یو ځای دی امریکا ده غالبا، نو هلته کې یو دکان ښیي، په هغې دکان کې چې دی هغه ګلونه دي هغه خرڅېږي او دکاندار پکې نشته، ګلونه خرڅېږي او دکاندار پکې نشته. نو کس ویډیو کولی چې ګوره دلته بس دا په هرې ګملې باندې له پاسه د دې ریټ لیکلی شوی دی، به ریټ پې لیکلی شوی دی، بس چې څوک راشي کومه ګملې خوښه شي، کوم ګلې خوښ شي، هغه راوالي او هغه روپۍ په دې سیس کې دننه ور واچوي او به دې راوالي ځي. حالانکه اوس هلته کې مطلب دا هلته څوک شته نه چې تا ویني او تا منې کړي چې لکه دا ولیکې، او هلته یې لیکلي دي چې زمونږ ایمانداره خلک خوښ دي، ایماندارو خلکو سره مونږ محبت کوو، پازې ورته لیکلي دي. نو ګوره هغه ایمانداري او دیانتداري چې کوم د مسلمان کار و، هغې باندې غیر مسلم عمل کوي، ځکه خو کامیاب دي، روان دي، مخکې ترقي کوي. او مسلمان چې دی هغه وایي چې په دوکه کې به زما کاروبار چلېږي، په دروغو به زما کاروبار چلېږي. ایمانداري ختمه، دیانتداري ختمه. نو الله دې ټولو ته مسلمانانو ته هدایت را نصیب کړي.